خاوند چې کله د خپلې ښځې کمرې ته داخل شو ویلیدل چې ښځې یو لور پیدا شوې، یعنې د دې سړي لور پیدا شوې ده. نو د ډېر په غوسه کې خپلې ښځې ته وکتل او ستړی هم خپلې ښځې ته یې مخ ور واړولو، ورته وویل چې زه تا ته طلاق درکوم. او د طلاق ورکولو سره سړی هم د کمرې نه ووتو. دا یې هم ورته وویل چې تر ماښامه پورې زه تا په دې کور کې ونه ګورم. ښځه په چغو چغو په ژړا شوله. په دغه دوران کې چې د دې ښځې لور کېدله نو د دې مور هم دلته دوی کره راغلې وه. کله چې دغه مور ولیدل چې زما زوم خو ډېر په تیزۍ سره د کمرې نه ووتلو، نو هغه زر د خپلې لور کوټې ته راغله. ویلیدل چې لور یې هم ژاړ. لور ته یې دلاسا ورکول غوښتل، خو لور یې ورته وویل چې زما خاوند ما ته طلاق را، او ورسره یې دا هم راته وویل چې زر تر زره باید د دې کور نه ته وځې. دا یو ډېره دردونکې لمحه وه. کله چې مور دا خبرې واورېدلې نو بل څه اپشن ورسره نه و، ځکه چې لور ته یې طلاق هم میلاو شو. نو دوی په زنګېدلي قدمونو باندې د دغه کور نه د وتلو هڅه وکړه. کله چې دوی وتل نو په لاره کې د دغه ښځې خواښې ولاړه وه. دوی پسې خندا هم وکړله او دوی د کوره راووتل. بل اړخ ته خاوند زر تر زره بلې جینۍ سره واده وکړو. د هغه نه ورته الله پاک یو زوی ورکو، خو دا هېڅکله هم خوشحاله نه و. داسې معلومېدو لکه ده ته چې الله پاک یو سزا ورکوي. هر وخت به د ده زوی پیدا کېدلو هغه به بیا څو میاشتې ژوندی و، بیا به مړ شو. دا سلسله هم داسې شروع وه. اخر کې داسې وشول چې د ده دغه دویمه ښځه چې وه دا هم د سره ډېره زیاته تنګه شوله. عدالت کې کیس واچولو او د ده نه طلاق واخیستو. دا په بستر مرګ باندې پروت، یعنی مفلوج شو، فالج ووهلی شو. میاشتې ورځې او کلونه تېرېدل. دا یادونه دومره دردناک شول چې د سره ښه ډېرې پیسې هم وي، خو بیا هم د ده د ساتلو څوک نه و. د ځان په دارالامان کې داخل کو، یا هغه ځای چېرته چې دا بوډاګان سړي یا بوډاګانې ښځې بیا اوسېږي. دا نور د کار نه لوېدلی و. بیخي د ده حالت ډېر زیات خراب و. په کوم دارالامان کې چې دا اوسېدلو، یعنې کوم د بزرګانو یا مشرانو سړو یا خلکو ځای چې کوم و، هلته به یوه جینۍ یوه ښځه ډاکټره راتلله چې د هغې نوم عایشه و. په دغه ورځ باندې هم چې دغه عایشه راغلله نو په خندا خوشحالۍ سره یې ټولو مریضانو سره سلام دعا وکړه، ځکه چې ټول بوډاګان وو. نو ده ورته ډېر په غور باندې کتل. نو عایشې ترې پوښتنه وکړه چې آیا ته څه غواړې؟ هغه ورته وویل چې نه، زه هېڅ هم نه غواړم، خو هسې سترګې د اوښکو نه راډکې شولې. او بیا یې خپله هغه قصه ورته تکرار کړله، کوم غلطي چې ده په ماشوموالي کې خپلې لور سره کړې وه. یعنې خپله لور یې په ماشوموالي کې یا پیدا کېدو سره د خپل کوره شړلې وه. نو د فکر کولو چې زما هېڅوک هم په کار رانغلل، باید چې هغه لور ته مې ښه تربیت ورکړی. خو ده ته دا هم معلومه نه وه چې همدغه زما خپله لور ده، خو دا د دې هر څه نه و خبر. نو قدرمنو، د دې ویډیو مقصد مې دا و چې زیات خلک چې دي هغوی په لورګانو باندې تنګ وي یا په لورګانو باندې ناشکري کوي. نو بالکل داسې نه وي کول پکار. په خپل اولادونو باندې شکر ویستل پکار دي. د هغوی صحیح او ښه تربیت کول پکار دي.